افغانانو د وضعیت او احتمالي ژغورنې په اړه په چک جمهوریت کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر شهزاد ګل اریوبي صاحب سره خبرې کوو چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې. اریوبي صاحب ستړي مه شئ، لنډه پوښتنه کوم، تاسو په اوکراین کې د افغانانو او خصوصا دا چې مو واورېدل افغان محصلینو باره کې څه ډول معلومات لرئ چې او څه حالت کې دي او څه کولی شئ ورته؟ آشنا صاحب مننه، خوشحاله یم چې تاسو سره یم. مننه. په چک په اوکراین کې یوازې زموږ افغانان نه دي، هلته موږ درې ډوله افغانان لرو. لومړی هغه کسان دي چې د خپلو کورنۍ سره هلته میشت دي، دویم محصلین دي، او دریم ډله هغه کسان دي چې د 15 د اګست نه افغانستان کې وضعیت تغییر وخوړلو. دوی د بهرنیو هېوادونو لخوا نه ایستل شوي دي هملته، د دوی دریم ملک ته یا امریکا ته، کاناډا یا نورو ملکونو ته د دوی اسناد د طی مراحل په جریان کې وو. هغوی کسان هملته پاتې دي. بدبختانه چې دغو کسانو کې بعضې پاسپورټونه هم نه لري. نو وضعیت خو داسې دی چې زیات وخیم دی. هلته خلک بیخي په ویره کې دي، وحشت خپور شوی دی، او اکثره خلک د ژوند ته د ګواښ سره مخامخ دي. نو ویره خپره شوې دی، خلک په تېښته کې دي چې موږ خپل افغانانو سره محصلینو سره چې په تماس کې یو، هغوی ډېره په ویره کې دي. دوی په حقه دي چې هلته تر اوسه پورې داسې کوم مرجع نشته. وبخئ، وخت لږ کم یې غواړم لږ مشخص کړئ چې د اوکراین لکه تاسو چې یاد کړو د جنګي حالت کې د هغه میشتو او بند پاتې افغانانو سره څه ډول مرسته کولی شئ او په څه ډول دا ارتباط ساتئ؟ آشنا صاحب موږ په دې باندې فکر وکړلو او موږ کوم مالي امکانات نه لرو یا داسې امکانات نه لرو چې دوی دپاره ټیکټ واخلو یا بس ورته واستوو یا د ریل ټیکټ ورته واخلو. موږ یوازې یو لاره هم پیدا کړه، هغه افغانان چې هلته دي دوی دپاره موږ مشخص یو ایمیل او یو د ټلیفون یا د واتساپ شمېره مو اعلان کړې دی. تر اوسه پورې 200 نه زیاتو کسانو دوی موږ سره ځانونه رجسټر کړي. دغه معلومات چې موږ راجمع کړو، دوی موږ ته خپل د نوم، ټلیفون شمېره، په کوم ښار کې دي، دا معلومات را سره شریکوي. دغه معلومات بیا موږ چک دولت ته، سلواک ته او ورسره نورو کوم هیوادونه چې دي هغوی ته ورکوو، ملل متحد ته هم ورکوو، UNHCR ته، او دلته یو NGO دی چې هغوی هم په دې پیپلنیټ هغې کې کار کوي. دوی ته موږ ورکوو چې دوی څنګه کولی شي سرحد عبور کړي، ځکه چې اکثره افغانانو ته اجازه نه ورکولی کېږي. دوی کله چې سلواک ته یا چک ته یا انګاري ته داخل شوی، بیا د دوی ستونزه په خپله حل کېږي. یوازې موږ دا کوشش کوو چې دوی امنه ملکونو ته داخل شي. پولینډ ته اکثره بعضې افغانانو پرون ورځ لاره پیدا کړې، دوی پولینډ ته داخل شوي. لږ وخت کم دی اریوبي صاحب، ډېر وبخښه، لږ ستاسې د خپله د موقف په اړه غواړو. تاسو دا د مرستې او کومک امکانات د کومه کوئ هلته او په کوم مسؤلیت په اوکراین کې د بند پاتې افغانانو سره همکاري کوئ؟ مسؤلیت خو زموږ ایمانی، وجداني، افغاني، مسلماني په خطر باندې دی. خپل افغانان مو دي، خپل هیوادوال مو دي، دا زموږ فرض دی، دا مسؤلیت دی چې دوی دپاره باید کومک وکړو او دوی ته باید رسیدګي وکړو. تر ډېره مقصد مې رسمي دی. یعنې رسمي خو موږ د تر اوسه پورې ټول سفارتونه د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې کار کوي او هیڅ نوع امکانات نه، حتی موږ خپله د سفارتونو د کرایې امکانات هم نه لرو. خو ډیپلوماتیکو اړیکو امکانات شته. مننه.